د سل اغیز لرونکو څیرو په لړۍ کې نن کایلون در پیښنو. دی د کاغذ مخترع دی. له میلاد 4 پیړۍ وړاندې د ونو له پوستکي د کاغذ په بڼه استفاده کېده. لیکل او رسامي هم پرې کېدلې. د اوسني کاغذ خو لومړنۍ بڼه له میلاد 115 کاله وروسته چین کې د کایلون په نوم د محکمې او قاضي رامنځته کړه او دی تر ننه د کاغذ مخترع بلل کېږي. کایلون 115 زیږدیز کال کې د کاغذ جوړونې فکر وړاندې او همدا ډول یې د کاغذ جوړونې لپاره ساده ماشینونه جوړ کړل. که څه هم د کاغذ اوسنۍ بڼه او د جوړونې بهیر یې د کایلون د کاغذ جوړونې بهیر څخه ډیر پیچلی او پرمختللی دی، خو تر اوسه هم د کاغذ جوړونې برخه کې د کایلون له تکنیکونو کار اخیستل کېږي. د کایلون د کاغذ جوړونې طریقه داسې وه چې له ونو او بوټو به یې تارونه راټولول، بیا به یې څو ورځې اوبو کې کېښودل چې لمده او نرم شي، وروسته له هغه به یې وچ کړل او بیا به یې په غټو خو ساده ماشینونو کې داسې سره اوبدل چې پراخه او ډبل سطحه به ترې جوړه شوه. کایلون هماغه وخت د خپل لاسته راوړنې له امله ستایل شوی و او اختراع یې د چین د حکومت لخوا په رسمي ډول ثبت شوې وه. د چین د هغه وخت امپراتور هی د کایلون اختراع ستایلې وه او نوموړي ته یې نغدي پیسې ورکړې وې او د امپراتورۍ د دربار مهم قاضي یې ګمارلی. خو چین کې له هی وروسته واک ته د بل امپراتور په رسېدو سره د کاغذ مخترع کایلون بندي او وروسته یې زندان کې ځان وژنه وکړه. چین کې اوس هم کایلون ته په لوړه سترګه کتل کېږي او د چین د مدنیت تر شا یو ستر لامل د هغه د کاغذ د اختراع بلل کېږي. د کایلون په اختراع سره چین کې خلک له زده کړو برخمن او حکومتي برخه غښتلې شوې وه. د نړۍ نورې برخې ته د کایلون کاغذ اختراع پیړۍ وروسته ورسېده. اروپا ته په 12مه میلادي پیړۍ کې کاغذ ورسېد. چینایي د کاغذ مخترع کایلون که څه هم کم شهرت لري، خو د نړۍ د 100 هغو کسانو په نوملړ کې ځای لري چې نړۍ یې بدله او تاریخ یې هم نوم ساتلی دی. د نورو همدغسې ویډیوګانو لپاره روحي سبسکرایب کلیک کړئ.